السلام علیکم دوستانو، زما نوم سید کاشف او تاسو ګورئ د ډاکټر سید کاشف یوټیوب چینل. نن په یو ډیر مهم موضوع باندې تاسو ته خبرې کوم چې IVF یا مصنوعي القاح څه شی ده. دلته درې پوښتنو ته موږ جواب وایو. اول، مصنوعي القاح څه ته وایي؟ دویم، مصنوعي القاح څه وخت سرته رسیږي او آیا په اسلام کې د مصنوعي القاح لپاره جواز شته یا نشته؟ اول، مصنوعي القاح هغه عملیه ده چې د مذکر جنس سپرم او د مؤنث جنس تخمه اخلي او په لابراتوار کې سره یوځای کوي او بیا یې د ښځینه جنس په رحم کې خرڅ کوي. دویم سوال د جواب، مصنوعي القاح څه وخت سرته رسیږي؟ هر کله چې د یو د مور پلار نه یا په پلار یا په مذکر یا په مؤنث جنس کې مشکل پیدا شي چې ونه شي کولی اولاد دنیا ته راوړي، په دغه وخت کې موږ IVF سرته رسوو. اوس راځو درېمه پوښتنه چې IVF آیا په اسلام کې جواز لري؟ مصنوعي القاح جواز لري یا نه لري؟ مصنوعي القاح دلته د اسلام نظره په دوه برخو ویشل شوې ده چې یو ته هوموجینس ویل کیږي او بل ته هیټروجینس ویل کیږي. هوموجینس یعنی د سپرم د پلار او تخمه د مور وي سره یوځای کوي، او هیټروجینس چې سپرم د پلار وي او تخمه د بل چا وي، یا سپرم د بل چا وي تخمه د مور وي سره یوځای کوي. په دې دواړو طریقو کې زموږ په اسلام کې د اولې طریقې لپاره جواز ورکړی چې سپرم د پلار او تخمه د مور وي په لابراتوار کې سره یوځای کړي او د مور په رحم کې غرض کړي. دوستانو، که چیرته ستاسو زموږ ویډیو خو سره خوښ شوي وي، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او فالو یې کړئ. ستاسو نظرات زموږ لپاره ډېر مهم دي.